الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمند محترم او ورور پښتنه کړی ده چې که څوک خپلې ښځې ته دا ووایي چې زما تاته هیڅ حاجت نشته، نو آیا په دغسې الفاظو باندې طلاق واقع کیږي که نه؟ حتی چې د طلاق اراده یې هم کړې وي، نیت یې هم د طلاق وي، خو په دغه الفاظو ورته ووایي چې زما و تاته هیڅ حاجت نشته. محترم وروره، ستاسې په جواب کې به ووایم چې دغه الفاظ که څه هم نیت پکښې وي، اراده پکښې وي، په دې الفاظو سره طلاق نه واقع کیږي. المبسوط کې لیکي چې وإذا قال الرجل لامرأته لا حاجة لي فيك وأراد الطلاق لم تطلق عندنا. وکه سړی و خپلې ښځې ته دا ووایي چې زما هیڅ حاجت نسته و تاته او اراده یې هم د طلاق وي، نو د زموږ په مذهب باندې هیڅ طلاق نه واقع کیږي. ولې؟ وایي چې دغه خبره چې لأن قوله لا حاجة لي فيك بمنزلة قوله لا أشتهيك ولا أريدك ولا أهواك ولا أحبك وليس في شيء من هذه الألفاظ ما يدل على الطلاق. وای دغه په منزله باندې د هغو الفاظو لکه څوک چې خپلې ښځې ته ووایي چې زما نن تاسو ته اشتها نه کیږي، نن ستا سره د کوروالي اراده نه لرم یا ستا سره محبت نه لرم، وليس في شيء من هذه الالفاظ، یو شی په دغه الفاظو کې نسته داسې يدل على الطلاق چې هغه دلالت پر طلاق باندې وکړي. نو په دغسې صورت کې که څه هم نیت یې د طلاق کړی وي، طلاق نه واقع کیږي. المبسوط جلد 15 صفحه 182. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.